السلام علیکم. اډوانس پیسې اخیستل په دې معنی چې موږ او تاسو ورته اوس پټکې وایو. یو داسې اډوانس اخیستل دي چې د کور یا د دوکان اډوانس روپۍ واخلي او هغه بیا په کرایه کې حسابېږي او ختمیږي. دا خو جایز دي. دویم نمبر داسې اډوانس اخیستل دي چې هغه روپۍ ته واخلي او هغه تا سره پرتې وي او هغه چې کله دغه دوکاندار دوکان پرېږدي یا کور والا کور پرېږدي او بیا ته وګورې په هغې کې کوم شی خراب شوی نو هغې نه پیسې کټ کړي یا کومې کرایهګانې پاتې هغه ترې کټ کړي، باقي ورته خپلې پیسې ورکړي. دې دواړو خبرو کې دې دواړو صورتونو کې خو هېڅ نقصان نشته، خو بالکل جایز. دریم صورت دا دی چې یو سړي ته وایي چې کور یا پټی درته یا دوکان درته په کرایه در کوم او د دې دوکان او د دې کور به اول ماته 2 لکه یا 3 لکه روپۍ راکړي او بیا به دومره میاشت کرایي راکړې. دا شی جایز دی، خو دا زیاتی دی او دا مناسب نه دی. ښه خبره دا ده چې خلک دې د مخلوق خدا سره د رحم فیصلې وکړي. اگر چې دا کار جایز دی خو دې ته فقهاو مکروه تنزیهي ویلی دی.